خوبه ناڅاپه پاڅېدم. ډېره ناوخته وه. اتاق کې ډېره تیاره وه. موبایل ته مې لاس که، ساعت ته مې چې وکتل د مکتب د تګ وخت و. چټک پاڅېدم. د مخ لاس مینځلو لپاره تشناب ته لاړم. چې څنګه بېرته راغلم غوښتل مې چې غږ کړم: مورې چای ژر راوړه چې بیا به استاد په قهر وي. خو یکدم مې حالات بدل شو او په خود شو او له خولې مې د افسوس کلمې ووتې: هی کاش دا حالت پر موږ نه وای راغلی. ښوونځی، هېواد او ملګري هر څه پاتې شو، هر څه داسې نشت شو. د مکتب او پوهنتون دوره دومره خوندوره دوره ده چې په یادېدو یې له سترګو بې اختیاره اوښکې لاړې شي او د کاش او افسوس الفاظ له خولې ووځي. مګر وګوره که نه، اوس ته په ښوونځي کې یې، خو تب دې ډېر کم رنګه دی. باور وکړه چې ارمان به یې وکړئ لکه زما، خو بیا به هېڅ ګټه ونه لري. له نن څخه یې پیل کړه په مینه زره زره. درسونه دې په ښه شوق زده کړه. که خپل ځان لپاره کوشش نه کوې مه کوه، مګر هېواد لپاره کوشش خو وکړه چې د اړتیا پر وخت د زخم درمان شي. ستا والدین له تا ډېره لویه تمه لري. او وګوره وروره که نه، ته خپل قیمتي وخت په پبجي او ټیک ټاک مصرفوې او ته نه یوازې له والدینو سره خیانت کوې بلکې له خپل هېواد سره هم.